وای زړګی صبرم کله صبرېږي او ستا تورې سترګې ستا تورې سترګې او زما یادېږي او که نه یادېږي خو زموږ یادېږي د کار ټایم دی وروره نن خو ګرمي زیاته ده وخت هم زیات شوی دی نری بارل دی پس په لوړو وروینه جوارې قربته نصیب راوړی یم جانانه لس لږې په لعنت کم تلیفون راته راغی دا خو مې جانو ده ورګه چې کېنه وه خبرې به بیا وکړو هلو السلام علیکم وعلیکم سلام امینه څنګه یې ښه یې ځه بیګا مې ته کال کوو او کال دې نه اټین کوو پته نه چې چا سره کیسې جانانه بیګا خو زما ته ټلیفون کړی و زما د هغې سره خبرې خو پرېږده دا خبره ته ښه یې که نو خیر دی ښه یم جانانه مینې یو خبره مې ته کوله په خدای یقین وکړه په ما چې د سره ونه کړي چې کله نه مې ستا سره په موبایل خبرې شروع کړلې که نه نو په خدای یقین وکړه په ما چې د سره ونه کړي نو د ورځې خوبونه مې هرشته د شپې خوبونه مې حرام شوي دي د شپې اورې او که نه جانانه زه خو هم په تا پسې شپې او ورځې خوبونه مې ارام شوي او لیونۍ پیلنۍ درپسې کوي جانانه یو خبره مې درته کوله څه کار کوې هو امینه زه خو اکیل یم دا پته شته یوه ورځ مې په کور وي یوه ورځ مې په اسلام آباد کې دي دغه دی اوس مې ګاډی ورده او راپسې وکتې جانانه دلته که زما ورور راغی زه تا ته وروسته ټلیفون کوم ښه زه ټیک ته مینې ټیک شو خو زه به دې ګورې په تمه یم ښه چې بیا ګورې ما ته مسکال وکړې زه بس ته ځه السلام علیکم وعلیکم سلام ځکه دا هلک په دې ونې کې څه کوي یاره زه به چې معلومات وکړم دی په دې ونې کې څه ناست دی هلک ملګري دا څه قصه ده ما ته په ټوله قصه کې راکوشه که ده پاڅه ګوره ملګريه قصه راته کومه خو تا دې خدای ووایي ته به چاته حل نه وی نه ما قصه راته کوه شابه راځه چې یو چېرته کښېنو راځه. قصه راته کومه قصه باندې به مې ټوله قصه باندې به مې پوه کړې بس صحیح ده په قصه دې پوه کومه راځه دا ځای ټیک دی راځه دلته کښېناو زه به په ټوله قصه باندې پوه شوم خو د هغه نه چې کوم کارډونه راځي نو په هغې کې به ماله نیمه حصه راکړې ولې نه یاره په سر سترګو خبرې ته غوږ کښېږده انې سم نه دی هغه مې د لم را ایسار کړلی ستا د مخه ته ټلیفون کومه خو ګوره چاته به حال وی نه او ملګري کېږو پسې او نیم په نیم نیم به ستا او نیم به زما ماله دې نیمه نه راکوله زه خو بال ویم نه نیم په نیمه خو به ستا یي ستا خو به نیم په نیمه یي میلاو که ورته او رینګ به ته میلاوم اوس به ته غوږ کښېږده میلاو که ورته السلام علیکم جانو څنګه یې مونږ دې څنګه رایاد کړو وعلیکم سلام جانو یاده شوې مې ما چې کار ورته وکړمه او ته په خدای اعتبار وکړه که نه تا له بغیر راته دا دنیا که تروه غونته کې ښکاري یاره جانو په دې موبایل کې مې بیلنس نشته دوه کارډونه دې راولېږل نو ډېر دغه ځای کې خو دې موږ خراب کړو کارډونه ولې کارډونه نه شي رالېږلی خبره ده مړې ته خو زما ډارلینګ دی بنو درې څلورو دغه دې درې جانو کارډونه راولېږه بیا ګپ شپ لګو ټیک ده دا خو زما نه کارډونه غواړي
خو ځان له په یو لوټي سټور کې د 10 روپو دپاره په لاین کې ولاړ یم ورغه چې بلاکي کما هغه ډېر وخت وشو زمانې کارډونه خوړلي دي پیسې رانه خوړلي دي چې تپوس یې وکړم د سره ټلیفون نه کې ځان نه انګاره کړل بس چې لاړ شي دا خلک بیا تللی الله زه بیا ټلیفون وکړو د خدای بیخ او بنیاد وباسه دی خو ما نن پرېږدي نه په دې چې کار کومه چې راجبتو مې ورغې چې څه وایي هلو جانو سلام علیکم هلو ښه یم جوړ تکړه ګوره زما خبر ته وکړې نور ښه یم خو زما خبر ته وکړې ډېر وخت وشو که نه کارډونه رانه غواړې هر څه نه غواړې خو دې پلې را به سره لازمي میلاوېږي نه که نه جانو ته زما رور نه پېژنې د هغه دونه غټ برید دی چې یو نوکر ورسره برید ګرځي او وینې ته اجازې ده برید دا لا څه نمونه برید دي دا لا څه کوې زما خو ورور ته نه پېژنې او خلک لوړ تېروي لوړ ګوره نه که نه جانو په هر څه کېږي که نه دې پلې به لازمي ما سره میلاوېږي لازمي ښځه ټیک ده خو چې کوم دی نو مخ په راباندې نه ښکاره کوې مخ په نه ښکاره کړو هغه ټیک ده خو ته خو را سره میلاو شه که نه ته میلاو شه بیا ښځه ټیک ده زه بورقه په سر ومه که نه او بس هغه ځای راځه زه درځمه صحیح ده ښځه ټیک شو ښه زه ټیک شو په 10 منټه کې درالم ښه ته هم بورقه په سر کا او هلته راځه د تور دادا د لیکره به لاړه شم او د خان دادا د لیکره اجازت دې دی بده بده مکوخه کې وامه نه دا خرڅ برداشت کوي ویا سړیا دا ته خو چې بې غیرته شوی اول به دې به ما ښه یا چمشه ښځې ګوره چمشه راځه زما ښځې یا ښځې شامیر شو ته به دې ګډه کښېنه او زه راځم صحیح ده ته دلته کښېنه او مخ به راپټ کړه او زه راځم ته کښېنه هلو ها دا مخامخ به دې ګټه چې ناستې دقه یې ته که نو او دقه یې به ښه خواله مې راځه دقه ځای ناست یم یا خدایه سړی مې د پردۍ ښځې خوا راوستو خو یا الله ته پکې خیر واچوې ښه صحیح دره السلام علیکم ناسته ده په ټلیفون خو دې ښه خبرې کوي اوس راته نه ګوري پرېږده مړې دا سړی لا څه کوي ګوره زما په خیال جوړې پردۍ زنانه پسې دا دې خیر کوي نو دا سړی څوک دی ته ته پکې وګوره ورګه چې غلبیل دي که ما